افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د کابل ولایت امنیه قومندانۍ د 5مې امنیتي حوزې مجاهدین په دې وتوانېدل چې هغه درویش کسیزه بڼ چې د 5مې حوزې او د نورو حوزو په ساحو کې به یې د موټرسایکلونو او بایسکلونو غلاوې کولې، نو یاده درویش کسیزه د غلو ډله د 5مې حوزې مجاهدینو سره له 800 غلا شوو موټرسایکلانو ونیول. دا یاد غله په خپل جرم اعتراف لري او دوسیه به ترتیب او تحقیقات جنایي ته به واستول. نوررحمن هستم، د سرقت موټرسایکل منم. د سردار نومیږم، د 5مې حوزې مجاهدینو 4 موټرسایکله ما رانیولي وه، د غلا موټرسایکلان د 5مې حوزې مجاهدینو زه گرفتار کړم. نوم حامد د سرقت مساله د موټرسایکلو کې گرفتار شوم از پنځه طرفه. د ما نوم روح الله ده، مستری ما په کمپنۍ کې 15 دانې موټرسایکلونه مې د غلا اخیستي و، بل پله د 5مې حوزې له طرفه گرفتار شوم. کابل میشت ولس څخه دغه هیله ده چې د 5مې حوزې او نورو حوزو په ساحو کې موټرسایکلان غلا شوي وي، نو 5مې حوزې ته د مراجعه وکړي سره له خپل قانوني اسنادو او دوی ته به خپل موټرسایکلان تسلیم. مرتضی هستم، باشنده کابل. روز چهارشنبه موتورسیکل ما از خانه ما سرقت شده بود. مجاهدین اطلاع دادم، امروز برای ما زنگ زدن بیا که موتورسیکل همراه دزدایش دستگیرش کردیم، بیا موتورسیکل تو تسلیم شد. یک تشکری خاص میکنم از مجاهدین.